جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زه د عمران مخلص سره نوست یم لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې سبوش پیژام تاریخ ته نو په وڼکو ولسي پاڅون کیږي خو دغه ولسي پاڅون چې کوم دی د دغه په حواله سره دلته څه خلک ته هغه پښتنې کړل غواړي نو مو وویل چې دغه پښتنې میږه د ولسي پاڅون د یوه مشر سره جامع به دا بنده وکړي چې د خلک کومې تحفظات دي کومې پښتنې کړل غواړي چې هغه میږ ورته صفا کړي ورته واضح کړي عمران مخلص صاحب ډېره مهرباني په ډېر مشکل وخت کې تاسو ټیم وایسته د ژغ نیوز دی پوران عمران مې لکه ډېر خلک دغه دا وایي چې د مطالبات تاسو لاس مطالبات لیکلي دي ډېر خلک دا وایي چې په دغه مطالبات کې د علي چې کومه مطالبات او هغه نه دو کړي نو تاسو وکیل دا زویه یم چې دا هیرون یم چې علي دغه علاقې مینه دی ډېر وټ لیډ باندې تللی و ډېر وټ ووټ یې وړی و دلته نیم عوام نه زیات خلک چې کوم دی هغه د ده ووټر دی نو د هغې باوجود تاسو دا مطالبه نه دو د مطالبات کې شامله کړې ویلې د تو ډېره مهرباني نو دا خبره ده چې علي وزیر چې کومه مطالبه ده دا د میږ یو منتخب منې دی او په هر ځای باندې د میږ خپل حوض یې ده چې کړی دی نو دا دو چې په میږ چې کوم په امن اواله سره شي د تقریبا 3 مهینې لګاتار په دغه شي باندې میږ لګیایي نو عالی مطالبه دا دو چې کسه دلته چې میږ بس کیما خبره کی میږ د امن خبره کی نو امن خبره الله خان اورورا دا ډیره اګریسیو درنه دو دا د غاب درنه نه دو په دغه د میږ بچون قتل کېدای شي په دغه کې میږ زنانو کېدای شي چې اولاد کیسې وي هغه مړي شي په دغه کې میږ ته تاجر غونډ ارشا سټاپ کړي دي دا ډیره اګریسیو درنه دو علي وزیر په متعلق دا ټیک تو چې دا مطالبه میږ کړی وای خو علي وزیر کې د میږ چې کیم ګلالام صاحب و د نارت وزیر چې د میږ د غونډ وزیر مشر و اته میږ په ریټن شکل کې یو شای ورکو چې په دا باندې میږ د تو سره دریمي میږ چونکې د پارټۍ خلکي سیاسي خلکي خو اسلام آباد ته هم اشتلای شي میږ دته په ریټن شکل کې ورکو او د په جلسه کې میږ په ډي خان کې شرکت هم وکړو غونډ سیاسي اتحاد او پانا باد چې یغه نه وشو د بیا د می سره میټینګ وغاښت نو د یخ سره میږ ملاو شوي پانا باد په ریټن شکل کې میږ ورکو چې د الینا طرز داکا چې مثال میږ توس دریمي چې میږ په ریټن شکل کې وا ایجنډا سره ولیکي علي د میږ منتخب من دی خو علي د پی ټی ایم خاص غړی دی میږ ورته چې ته د یخ سره مشاورت وکا او توس خپل هم وکي پانا بعد توس سره د میږ جدوجہد جاری دی میږ د سټرګل جاری سوتی د ټایم وغاښ 22 تاریخ امی سره میټینګ وکړه لہذا اپ ریټن شکل کې مو ور کړی دو ته ز واتس اپ هک چې دا نه د میږ چې کیما سیاسي اتحاد د دغه طرفه دته والا شوی دو نو د میشته ریسپانس نه دایر کړای نو د علي د میږ زوندای علي د میږ رړدای علي د میږ منتخب منه دی نو ځکه میږ دا که نه و چې علي په جیل کې دی وسته میږ د امن مسله دو میږ رز پر رز مړیږي د میږ بچون اغوا کیږي کاته دا چیرې امپورټنت کوېسچن دا دی چې تو وایي چې علي نه پکې چاوي او جمشید هم پکې چاولای دی نو جمشید د میږ نه ورک شوی دی اغوا شوی دی علي خو نه دی اغوا شوی علي خو نیولای دی په جیل کې جواته خبره دو زه خو سړی مړ شو څرنګه نه دی اغوا چې یو جمهوریت حکومت د توسی پیپلز پارټي حکومت دی تو وزیر خارجه تو چې کیمو بلاول بټو دی چیرمن دی د پارټي هغه د صحافي جواب ته صفه دی وایي چې مون نه دی نیولای زین نشخلو سوالای چاچا نیولای دی هغه تا ورشه نو چې یو جمهوریت حکومت موجود دی هغه واس نه راسي نشخلو سوالای نو دا علي اغوا نه دی علي کسه علي په جیل کې دی فلال اغوا ته نوم نشه ورکولای دا ټیک تو چې علي اسټابلیشمنت آرمي نیولای دی نو دا جواته خبره دو چې میش په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورای دی پارلیمان ډېر کمزورای دی په میش کې د میږ اسټابلیشمنت ډېره مضبوطه دو نو علي نیولای شوی دی د بار بلاول صاحب چې یا عزتونه دا پوښتنه کو چې بلاول خپل امور په ټیپک باندې ولګېدل مړه شوله او دای بیا هم د جمهوریت اوز کو د چې کیم بټو صاحب هغه پانسۍ که د دغه آرمي
دغه فوج سازو ورکړه نو زه دا یم چې علي کسه اغوا شوی نه دی علي ریاست نیولی دی نو دا په کوردو چې د واجې نه میش دا سټرګل وکړي خو دا وز درنا کې کسه که کېدای شي دا درنا درې ورځې پوره کېدای شي دا درنا د چند ورځې پوره مثال د ګنټې پوره کېدای شي چې می سره دا حکومت غاوه کو مطالبه ومني نو میش خو داس نه چې میش دا عام خلک ته تکلیف ورکوي نو د علي ولا خبره داستو چې دا ته میش یو پلان جوړاوي یو طریقه کارو جوړاوي دا وی سټرګل دی او د علي په تاریخ کو ځای چې پاکستان په تاریخ کې پالی بند ډېر احتجاجي نه شوي وي ډېر درنو پېښ شوي ٹھیک شو دا تی چې څو ګنټې یا د درې ورځې نو آیا د امن خو د 15-50 کوله میش د پښتون وطن کې د امن ته میشتجي د خلک سیرانو راوي نو د تو سره څه داسې جادو کې چړي روغله چې تو په 3 घंटे کې یا په 3 ورځې کې دلته د امن مطالبات هم د حکومت د ریاست ومني کسا میش 3 مہینے لګیای دلته چې د میسی روایي چې ایک ریاست دو دستور نامنظور دی دغه مقصد دا دی چې دلته ریاست د آئین بلدستی نه غوړي دلته د سیول انتظامیه ته پاور نه ورکوي میش په دا ور سره رټي دغه دا مقصد خو نه دی چې میش دا 3 ورځې تام شي کېدای شي چې میش میاشت تام شي د میش سره پلان سی شته داس خبره نه دو چې می سره پلان سی نشته میژو په 3 مہینے لګاتار الله خان صاحب ته په میډیا کې پوته کېږي په ټول شینا د امن په والا سره سیاسي خلک په دا دورې د ونه په وانا چې کیمو ولسی پاسون دی په دغه کې تسلسل وسوته کسه میش پریس کانفرنس وکړ میش مذاکرات وکړل میش ملاو هشوي میش د یغه نه بیا روغلی میش احتجاجي نه ریکارډ کړل او میش وس مستقله درناک شناوي نو دغه دا مقصد چې دا درنا میاشت حق کېدای شي او پلانسی اعلان حق کېدای شي عمران لکه ځنه خلک یې چې دا مطالبات چې کیم دي دا چې د ولسی پاسون ول مطالبات لیکلي دي دغه سرکاري مطالبات دي کداغه سرکاري مطالبات نه وای نو چې دلته کیم هغه مین مطالبات دی هغه په نم نمبر باندې نه وایو بیا په اول نمبر باندې ولکه په نم نمبر تو سری کلی دی هر قسم مسلح تنظیموں اور شرپسند عناصر پر پابندی عائد کیا جائے نو دا خود امن خو مین جمع دغ سره دو نو دا توس په اول ویل نه دو لیکلی په نم ویل لیکلی دو دا کسا وس په دا کې دا خبرې دی الله خان اورورا چې کیما مطالبه سړای ولیکو په دا کو څه غلطی شوی وی کنه میش په فرست کې د امن خبره کړی دو نو چې اوالی امن کلاغه وشي چې امن دا سیول حکومت ذمہ داری دی نو میش دلته دا چې سیول چې حکومت په پاور کې روشي بیا دا نور چې کیما نه ماته یداوي دا تنظیمونه بیا نشي پوته کړای دا څه دو چې په اولم چې کیما لیکلی دو اولم حکومت ته د اپریشنې لیر برابر کړی دو چې پولیس چې په کیمځي کې اپریشن کړل وغوړي نو پولیس او پغزي کې اپریشن کړلای شي فوج مطلب کا ضرورت پدا کې پیشي به فوج تلای شي تو سوال د اپریشنې ولا لیکلی دو په نم نمبر باندې ماغه مین چې کیما د عوام مطالبات هم نم نمبر ته ویل وړي دا اولم اپریشنې ته ویل وړي کسه خبره دادو چې میش 10 خبرې کړې دي په 10 خبرې کې چې یک ایوا معاهده نه مانی څوک دو یک ایوا مطالبه نه مانی د میشو درنا جاری وي د میش لاس مطالبه دي دا چې ته یې چې سرکوري دي دا سرکوري نه دي دا آئینی دي میش جنگ په دادای چې دلته میش آئینی خبره کوي په میش باندې غداري الزام لاګیږي کوېسچن دادای چې زه ملک او د دغ ملک وفادار باشندای خو د مو باندې غداري ټاپا لاګیږي ویلر باندې لاګیږي ویلر ریاست باندې لګوي زدا یې چې اسلام آباد باچی کې چې کیم قانون دی یو باچی ته چې کیم قانون ورکوي د وزیرستان باچی ته هغه قانون ورکا نو دا لاس چې کیم مطالبه دي لاس چې نوې ملې شوی به میژو درنا جاری وي لکه تاسو محسوس کړی وي دلته لش خلک په ششو پنځ کېدای لکه تیر چې کیما پاسون و پاغه کې مطلب هغه خلک لږ مایوس شم امیش خلک اګریسیو دی جذباتي دی او بل توست یغه کراود چارج چې کیما هغه فل چارج کې مخباري استوره سو هغه چارج هم کام نه کچ پغځي کم کنټرول کړی وای نو ولته لږ بدنظمی حسره جوړه شوله دورو توس خلک مطمئن کړي یاره دادو چې میشته په کوردو چې د یغه غلطۍ نه میږي سنا سبق حاصل کی نو هغه چې میژ وکړه کساله خان اورورا پخ مختلف خلق رګاټ خلق په حد نه زیات ډېر خلق وو نو میژ دا وغوښتل چې کاچیره می سلطان جاوید سلطان کوم تعویر شي
د میش د طرفه داسې خبره وشي چې ولې ګورنمنټ یا مثال آرمی په میش باندې فایر وکړو د میش بچیون د خړ کمر واقعا میش نه دوراوله میش آئینی په یغزي کې مساله حل کړه میش شنوستلی میش د ریاست سره څه جنگ نه غوښته چې میش د دې سره جنگېدلی وای ځکه چې یلته چې کیم جذباتو دا انتهایی په پیک باندې دو خلک ته امن ترجای دی دا سیای چې مړه دا شي خو چې امن وي خو میش ته په کوردادو چې میش په ذمہواری و پیژانی میش آئینی جنگ کی نو میش په دغزی کې چې دا دوره کې انتظامات کړای دی تکاوت سک سے دا میش په بازوره کې لار د بای پاس په سار باندې نو په دې ځکه درې چې میش کې مې خبره کړې و چې خارجه چې کیم روډینا دي دو غون بند کیږي نو دم د ژیو به بند شو ټانک ه بند شو ډی خان ه بند شو او د نار چې کیم طرف ته هغه هم بند کیږي نو مو امید دای چې دلته خلک پانا ډیر منظم وي او په چا په کیم خلک ورتلای و پانو ډیر هوي او د پاکستان په تاریخ کې د پاپولیشن په بنیاد خبره زه درته کوم چې که پاکستان به دی 22 کروڑ دو خو یوه پاټۍ ژغ په وکړو چې دا مره خلک روزه میش 3 لاکه بودی دو انشاءالله چې ته دا فیګر سره وکسې تناسب یې وخلی دو د پاکستان ریکارډ مطابق د سابو ولسی پاتون د روډ د بند کول نه توس څه مقصد دی مین ټارګټ هم څه دی چې روډی نه توس بند کوي د میش مین ټارګټ دا دی چې میش د ګورنمنت موومنت بند کوي مومنت چې بند کوي ټیک شوله نو مومنت خو کالونی سره آس پاس روډینا دي چې دا بند کې د مومنت د بند ک د کیم سره 60 تا مخته روډینا چې بند کې دا د بند ک کته دلتا بند کې په سرپل سره او کته پوره د اګری پارک سره دلتا بند کې باری په پتنۍ نه دی یغه بند کې خدا خو د عوام مومنت بند ک عوام مومنت بالکل بند دی سیاسي خلک بیا په میش په ځون باندې عوام دا په دا باندې وکړو چې زه شپې څملو زه د شپې په روډ باندې څملو خو د دغه عوام سوچ سره د دغه د خلک سوچ سره چې میش د امن مطالبه ورته کی ریاست ته چې څو پر داس ورونه کی چې څو پر ته میډیا نه وژغاوي نېشنل میډیا خو لا خان اوروره د تو خو ډېری ایکسپیرینس ته میش ته کوریج رکاوي عثمان لالا در پزړه چې 15 لاکھ خلک ته اته کوریج نه ملاويږي په اسلام آباد په لاهور په دا کې چې یو جلکې سپای وخري نو اته نېشنل میډیا کوریج ورکوي نو ډېره د افسوس خبره ده چې میش اتر چې کیم ولسی پاتون و په 13 تاریخ باندې ته نوې چې مشته نېشنل میډیا نه دای کوریج کړای خو تاسو منډر سره والی نو دغه من خبره ده دغه مقصد دا دی چې پاکستان کې مطلب هغه میش په ډېر لوند لیول مخلیقي زه دا چې د پاکستان د یالوړ پاکستانای نه بولی لوړ په تو باندې $90 وروړي په تو باندې نوې بیا پیرا معاش حالات مضبوطاوي د تو سابدو شوی دی د غونډې کې پکې کې یور لګېدلای دی دلته رس پرس پولیس تونه باندې قبضه کیږي نو زه دا چې ترته یې چې دا پیروخ نال وړم انسانونه بولی او دا بلا انټرنیشنل په لیول باندې امریکا میز انسانونه بولی دا در سره ازداکات چې دا جنگ د 40 سال جنگ دی نو دا یوره کولډ وار ویسټ وار ټیرر ویس بیا نوای جنگ شروع شو نو میز سره چې امریکا دو د پښتون سره د میز سره په دا دنیا هیڅ شان وکړل چې څا څومره زیاته ګرمولای شو میز یمړ کړي هي او د میز وینه هبه دلې دي او میز تعلیم ته تر به تر شو د میز کاروبار هم خراب شو دا یو حقیقت دی چې لوړه درجه نه لوړم پاکستانی یا نه بول خدا سدو چې د ریاست خودل ته اکثر کې مطلب لکه د تو هو ویلډر خلک دا لفظ ورته استعمالوي چې دا د شرم په غونډي ووشتای دی میش ورته چې شرم په غونډي چې وړه مختصي پاسته شګې دي نو د ریاست پاسته شګې ته ګټ شوی دی تو چې دا درنه کوي خدا مطالبات ونه منل شولې یای چلون د سلام دي چې دای کاران شدا مطالبات ونه منل شولې تاسو بیا څه کوي د میش جنگ سیاسي آئینی جمهوری دی د میش سره پلان سیشتا او بیا پارز میش در وشای چې پلانسی کې میش خپل حقوق مخته د ټیپک په زور غوښت ویسی میش په جمهوری لیول باندې غوړي پلانسی بیا په یغزي کې میش سٹارټ ترتا کی بیو نو جی ایچ کیو پارام وی نو پارلیمنت پارام وی نو عدلیه پارام وی او د دغزي نه پلانسی اعلان کا وته شو ډېر خرطنوک وی ډېر مننه ډېر شکریا په مصروف وخت کې د وخت راس کا مهرباني شکریا جی د ځاخ قدرمن د عمران مخلص خبره تو سوار بدلې امید لاره چې حکیم ډېر زیاته
پښتنه چګه شوی وي هغه وسو د توس زین چې کیم دی هغه کلیر شوی وي میجو ان شاء الله پرتن کې وخت کې ها په د غرانګ انټرویو د دې سره کی چې توس کیمه پښتنه وي هغه په سوشل میډیا باندې چې کله میشته مخترسي میجو د سیاسي پاسون چې کیم د ولسی پاسون چې کیم شروندي دغه نه دغه والا باندې توس ته پښتنه کی خو ثابت چمتو وسی ثابت تیار وسی سابو یو د خلک سیلاب عمران مخلص دوا کو چې د عوام سیلاب وروزی چې د ریاست ته وروشي چې میج مزید لیوانتوب نکی مزید تو تا د ډالر د غاټل موقع ست نه درکوي کال په امر داس مرشه د نور خلق نه د مړ افریقا لیا نه د لشلې بنگلاديش نه لشلې په میج نه اکانومي ګرو چې کیم دی هغه کیم لول تر رسیدلای دی میج په سر مزید د ډالر سوچ ستې پرېږده